بسم الله الرحمن الرحیم. نمبر 1 زما روژه ده. I am fasting. I am fasting. ستا روژه ده. Are you fasting? Are you fasting? اتا روژه ده. روژه ماتی تا راشه. Come for iftar. Come for iftar. iftar وای روژه ماتی ده. روژه د برکتونو میاشت ده. Ramadan is the month of blessing. Ramadan یا Ramazan is the month of blessing. روژه د برکتونو میاشت ده. سبا ته به پنځمه روژه وي. Tomorrow will be fifth fast. Tomorrow will be fifth fast. په روژه کې د قرآن کریم تلاوت کوه. په روژه کې د قرآن کریم تلاوت کوي. Do you recite Quran in Ramadan? Do you recite Quran in Ramadan? نن دریمه روژه ده. Today is third fast. Today is third fast. نن دریمه روژه ده. نن ورځ هغه تږی ده. تږي ته ویل کیږي thirsty. He is feeling thirsty today. He is feeling thirsty today. هغه نن ورځ تږی دی. د هغه روژه ماته شوې ده. His fast has broken. His fast has broken. د هغه روژه ماته شوې ده. broken وای ماته شوې ده. روژه به کله ختمه شي؟ When will the fast end? When کله به the fast روژه end ختم شي؟ روژه یو پاکه میاشت ده. Ramadan is the holy month. Ramadan is the holy month. روژه د صحت لپاره ګټه لري. Keeping fast is good for health. Keeping fast is good for health. د روژې ماتولو وخت ده. It's time to broken the fast. It's time to broken the fast. هغه څومره روژې نیولې دي. How many fast he observed. How many fast he observed. تا د اخترو سودا پوره کړې ده. How you finished your Eid shopping. finish وای ختمېدلو ته. shopping سودا اخیستلو ته ویل کیږي. عید اختر یا عید ته ویل کیږي. تا د اختر سودا پوره کړې ده. How you finished your Eid shopping. موږ به د اختر شپه یو ځای تیروو. We will spend the Eid night together. We will spend the Eid night together. موږ به د اختر شپه یو ځای تیروو. په پیشنمي لپاره څه غواړې یا پیشنمي کې څه غواړې یا څه خورې؟ What would you like in سحر؟ What would you like in سحر؟ په پیشنمي کې ته څه غواړې؟ او هغه ډیر وږی ده. He is hungry. He is so hungry. هغه ډیر وږی ده. او بله جمله ده. What is the prayer for observing the past? What is the prayer for observing the past? د روژې نیولو لپاره دعا څه ده؟ یعنی د روژې نیولو دعا څه ده؟ د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په ډېره کمه موده کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ د نورو کلاسونو لپاره زموږ یوټیوب چینل
انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس سبسکرایب کړئ، ترڅنګ کې د بیل آیکن وهئ او بیا په آل کلیک وکړئ تر څو زموږ هر نوی کلاس چې موږ روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم د ورسیږي. Thank you so much for watching.